السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. په دې درس کې یو څو فعلونه تاسو لپاره تشریح کوم. امید لرم چې ورباندې پوه شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. se réveiller, se réveiller, se réveiller، له خوب نه ویښېدل یا راپاڅېدل. Se lever, se lever, se lever، پورته کېدل، راپاڅېدل. rester, rester, rester، پاتې کېدل. prendre, prendre, prendre، نیول، اخیستل، دواړو لپاره prendre استعمالیږي. s'habiller، 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 یعنی جامې اغوستل، لباس کول. عموما ټول جامې چې هغې لپاره وایي s'habiller، s'habiller، لباس اغوستل. écouter، 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 غوږ نیول. préparer، 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 وای تیارولو ته، یو شی تیار کول، تیارول. partir، 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 معنا وتل، تلل، یو ځای نه وتل، تلل، هغه ځای پرېښودل. brosser، 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 برش کول. se maquiller، se maquiller، se maquiller، معنا میک اپ کول. mettre، 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 معنا اچول. mettre وای اچولو ته. commencer، 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 معنا شروع کول. travailler، 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 کار کول. terminer، 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 معنا ختمول. se promener، se promener، se promener، قدم وهل. rentrer، 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 بیرته کورته تلل. vivre، 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 ژوند کول. regarder، 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 کتل. démaquiller، 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 معنا میک اپ لرې کول. se sécher، se sécher، se sécher، وچول. se coucher، se coucher، se coucher، خوب ځای ته تلل. s'endormir، 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 ویده کېدل. se couper، se couper، se couper، مصروف کېدل یا یو شی لپاره پام کول. دا زموږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چېرې کوم مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ او په راتلونکي درس کې د همغې په باره کې یو ویډیو جوړ کړو او تاسو سره شیر کړو. ویډیو لایک او شیر کړئ چې نورو دوستانو او ملګرو ته هم ورسیږي، هغوی هم درس زده کړي. چینل سبسکرایب کړئ. هر کله چې یو نوی ویډیو شیر کړو نو تاسو لپاره یو نوټیفیکیشن درشي، یعنی خبرداری درشي چې تاسو ورباندې خبر شئ.